یو جالب شی دا دی چې څنګه میدان رانوځي خیل است اول تشنابونه او جومات هم ښځینه او زنانو لپاره دی. بل دلته د کوویډ ټیسټ لپاره فکر کوم یو څه هغه ورکول کېږي لکه واکسین یو شی ورکول کېږي. بل تر دې دمه یې خلکو سره برخورد ښه دی. دا د رضا د حرم نه وتلې نوې ښارګوټې جوړېږي هغې لپاره چې دوی څو ډوله هوایي پولونه چې دي هغه کار لاندې نیولي دي. نو دا کوم سټرکچر چې دوی استعمالوي دا سټرکچر موږ په دوبۍ کې هم لیدلی و. د دغې منطقې د ښارګوټی چې دی دا کورونه یې نسبتا د رضا د حرم څخه نوي هم دي او قیمت هم دی. دا تاسو لکه هغه برق پایې ګورئ. یو خو والی دلته دا دی چې انجینر او کارګر او سمنټ هر شی خپل تولیدي. ډېر داسې کم شیان پېښېږي هغه چې دوی د له بیرون څخه راوړي ورته. مخامخ چې دی هغه مشل اکسپو دی چې دلته مشهد اکسپو. په مشهد اکسپو کې چې دی هغه شیان لکه کوم نمایشګاوې چې دي هغه دلته ترسره کېږي. دا سړک د مشهد رنګ روډ دی لکه دوی ورته سړک کمري. بیا که څوک غواړي چې مشهد ته داخل شي دوی بیا مختلفو دروازو څخه مشهد ته داخلېږي یا خپل هغه ځای ته چې خلک غواړي داخل شي مختلفو ځایو کې خپلې لارې لري. چپ لاس ته لکه دغې خواته دغه تعمیر سره څنګ کې یو ډېر غټ پارک د کار لاندې دی چې دغه پارک لکه د دغو ونو شاته او دغه تعمیر سره څنګ کې دوی داسې یو پارک جوړوي چې هغه په منځني ختیځ کې تر ټولو لوی پارک. نو دا څو کیلومتره پارک دی. تازه تازه یې کارونه شروع شوي دي لکه تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دی. هغه نوی آغاز دی. یو شی چې د مشهد په باره کې ویل شو هغه دا دی چې سړکونه او انفراستراکچر زیربناوې ښې ډېرې لري. سړکونه هم پراخ دي. کله چې رهبر د تهران نه تشریف راوړي نو مشهد کې دغه پارک چې ملک آباد پارک ورته ویل کېږي دلته وینا اوروي. نو بیا دغه ښي لاس یې چې دي ډېر زیاتره نظامي ځایونه دي. او دغه سړک لاندې چې دی بیا میټروم چې دی شته دی. دا ډېر زیات غټ پارک دی لکه ډېر زیات آبادي نه دی ورکړې کړې. یو دلیل هم کېدای شي دا وي چې د خلکو د راټولېدلو په موخه وي. دغه تعمیر چې تاسو ګورئ دا زموږ یو افغان دی د هرات ډیزاین یې هغه کړی دی یا د هغه په پروژو کې راځي. نن مشهد کې د جمعې ورځ عمومي ډول باندې زیاتره کاروباري مرکزونه بند دي. سړکونه هم خالي دي خو په نورو ورځو کې هم سړکونه ډېر زیات بیروبار نه لري. دا د الماس هوټل دی چې هم د حرم ته نږدې دی. میدان هوایي ډګر ته هم نږدې دی. په دغه سړک باندې واقع دی. موږ هم نن کوم جدي کار نه لرو نو روان یو مخ په میلې. دا یوه رهایشي کوڅه ده. خلک اوسېږي دلته. سړک دواړو غاړو ته خلکو خپل موټر دراولی دي تر څو په منځ کې په اسانۍ سره موټر تیر و بیر شي او چاته
مشکل حل نشي. دا پارکینګ دی د موټرو، دا اوږد تعمیر چې تاسو ګورئ دا د موټرونو لپاره پارکینګ دی چې د پارک ملت سره نږدې جوړ شوی دی. لکه دلته موټرونه هغه یو بل په سر باندې دي، بیا ځي کېدای شي ځینې فلم ویډیوګانې کې مو لیدلی وي. چهارراه زادشهر دې ته چهارراه زادشهر وایي، آزاد شهر. آزاد شهر. مونږ هم ډېر زیات بلد نه یو نور.